وما بطن او هغه چې کم پټ طور سره هغه بے حیايي وي نو الله پاک جل جلاله دی هغې نام د منع کېدل حکم فرمایلی ده چې د دې نام ګورې ځان بچ کوي. لہذا والبغي بغیر الحق او بل ظلم په ناحقه باندې یو په حق سره وي یو حق سره وي. علماء کرام فرمایي په ناحقه ظلم کول څه دي؟ لکه یو سړی ده تا سره خبرې کوي او تا دا سپېړه جوړه کو دا مخ ته دې ووالو زیتی دې وکړو که نه ناحقه دې ووالو. او بل په حق سره څه دي؟ حق خو دا ده چې هغه ستا نه د خپل بدل والي خو بدل چې د ناخلي نو دې تام شریعت مبارک داسې هغه شکل دا اختیار شوی ده چې دام زیاتی ده اگر چې زیاتی نه ده خو شکل د زیاتی ده. لہذا دا کوستانه بدله اخلي نو داسې طریقې سره به اخلي چې ګورې دا تالی کم ګزار در کړی ده چې د هغې نه زیات ورنه کې او کو زیات تی ورکو نو بیا به ګورې شریعت مبارک ته تا نه بدله اخلي. الله پاک جل شانه به تا نه بدله اخلي. شریعت مبارک به دا حکم ذکر کړی ده. نو لہذا زیاتی کول په ناحقه سره دا الله پاک جل جلاله حرام کړی دي. دی وجنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی پلوان چاته ای پلوان مونږ چاته وایو مونږ پلوان هغه ته وایو چې خو بس ټیټ وي او خدا بل سملوي دې ته پلوان وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی لیس الشدید بالسرعه انما الشدید من یملک نفسه عند الغضب. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی چې پلوان هغه څوک نه ده چې دا بل را گزار کی او بل را وغورځوي او بل را خطا کی نه پلوان هغه څوک ته چې غوسه ولا ویراغه او دا خپله غوسه قابو کړي ته پلوان ویلی شي. دې وجې نه شریعت مبارک ګورې ما تا ته لاره ښودلې ده او طریقه چې غوسه له درشي نو اوبه وله راواله اوبه پې وڅکوه او یا چې ولاړ وي نو کېنوه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی وایي او که ولاړ وي نو کېدیني او که ناست وي نو داسې ډډه دې ولګوي او اوبه پې وڅکه انشاءالله د غوسه به سړه شي. لہذا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې پلوان هغه چاته یي چې دا د غوسې په ټیم کې خپل ځان ګورې قابو کې راولي دې ته پلوان ویلی شي. او زما ستا پښتو کې پلوان څه ته وایي یره سم پلوانو پنځه را لاندې کړل داسې وایي که نه نه دې ته رونو پلوان نشي ویلی. پلوان هغه کس ته چې غوسه وله ورغله او د خپله غوسه قابو کې راوسته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې دا کس پهلوان ده. جل جلاله فرمایي ظلم کول په ناحقه سره زیاتی کول په ناحقه سره دا ګورې په تاسو باندې حرام دي. او بل وان تشرکو بالله دا په تاسو حرام دي چې د الله پاک جل جلاله سره څوک شریک جوړ کړي او هغه چې په هغې باندې الله پاک جل جلاله ګوره څه دلیل هم نه ده نازل کړی. د الله پاک جل شانه سره رونو نه په ذات کې څوک شریک شته او نه ورسره په صفاتو کې څوک شریک شته. او که څوک دا هم ګوره شرک ته ښه چې څوک د الله پاک جل شانه نه غیر په بل چا قسم خوري. خلک وایي که نه د تا په پلار مې او تا په سر مې د قسم وي دا ګوره شرک ته ګورې ښه بعضې خلک وایي که نه زه راته د ده په سر قسم خورم داسې وایي نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی لا تحلفوا بآبائکم من حلف بغیر اللہ فقد اشرک باللہ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی چې تاسو په خپلو پلارانو قسمونه مه خورئ. چا چې غیر الله باندې قسم وخوړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی د الله پاک جل جلاله سره شریک پیدا کو. نو لہذا
قسم بم په غیر الله باندې نه خورئ وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون او الله پاک جل جلاله فرمای پتاسو هغه څه حرام دي چې تاسو په الله پاک جل جلاله باندې هغه څه وایي چې تاسو په نه پوهیږئ. نو لہذا هغه محرمات او حرام شیونه الله پاک جل جلاله په دې آیت مبارک کې ذکر کړل چې دا شی په تاسو باندې حرام ده او تاسو چې مخکې په ځان کم حرام ګرځولی نه دا ګوره حرام نه و دا حلالو او تاسو د ځان نه حرام ګرځولی دي. رونو د یو څیز حلالول او د یو څیز حرامول دا د الله پاک جل جلاله په اختیار کې دي چې کم څیز الله پاک جل جلاله حلال کړی وي بس هغه حلال ده او چې کم څیز الله پاک جل شانه حرام کړی وي بس هغه حرام ده. نو الله پاک جل شانه په دې آیت مبارک کې د دې بیان کړی ده.